الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج تفصیل مختلف کتابونو راغستې دي. د حجۃ الوداع سفر مشکات شریف کې دا غي ذکر راغلي دي، بخاری کې راغلي دي، ترمذی کې راغلي دي چې حضرت جابر رضی الله عنه نے یو روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 9 کاله پورې مدینه منوره کې او حج ته نه وتلی. په لسم کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت په لسم کال باندې د حج اعلان وفرمایلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تشریف وړو. د مدینه منوره کې چې کله د اوازه خوره شو او خلک خبر شو، نو ټول خلک را جمع کېدل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حج ته روان دي، موږ سره شو. ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر سړی دا خواهش چې موږ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اقتدا کې موږ حج وکړو، هم مخکې موږ ورپسې د خواوشا د کلونه د باندونه د یو ځای نه د بل ځای نه د ټول ځایونه د خلک را جمع کېدل او مدینې ته راتلل او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای کېدل. تر دې کې ګورو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ذوالحلیفه ته ورسېدو، ذوالحلیفه د مدینې منورې د خلکو میقات ته چې کوم ځای نه احرام تړل کېږي، حاجیان ته احرام تړي هغې ته وایي میقات. او نن سبا بئر علي په ځای باندې مشهور دی، ته کې جومات هم جوړ شوی دی. د دې ځای نه مکې مکرمې ته 400 میله فاصله ده او دا د ټولو نه لرې میقات د مدینې منورې والا دپاره مقرر دی. نو اسماء بنت عمیس رضی الله عنها زوی پیدا شو، محمد بن ابي بکر ولادت شو. خادم راولېږه ورته وی د الله رسوله زما خو د ماشوم ولادت شو، څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیں کہ تو غلام با
ډېر مالوچ راواله او کپړه کې واچو او هغې د پاسه بیا پټۍ وتړه، بیا اظهاربند پاجامه یا څه دغه رنګې کپړه واچو او احرام وتړه. دا روایت مشکات شریف نقل کړو. په بل حدیث کې حضرت جابر رضی الله عنه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د حجۃ الوداع ابتدایي حصہ د حدیث نقل کړی دا. فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 کاله پورې په مدینه منوره کې موجود او حج ته نه وتلی، او بلسم کال باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وفرمایل چې حج ته روانګي کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان چې خلق واورید د خوا او شانا د ټول خلق راجمع شو، تر دې پوری چې ناشنا کسان پکې راجمع شو، هیڅ پته نه لګي خدا راوي چې ایمان راوړل مسلمانان شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کې ډیر ناس پاس نو مسلمانانو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عقیدت او مینا محبت دومره زیات چې په شکلونو او په صورتونو باندې مدینه کې چا پیژندل نه. هغه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د حج د تلو لپاره تیار، او دوی چې کله راجمع کېدل ذل حجې ته 15 ورځې پاتې، یعنی په 25 ذل قعده باندې دوی راجمع شو یا 24 باندې، لکه ذل حجې ته 15 ورځې پاتې. تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر چې کله شروع کولو نو د ماسپخین موزه په مدینه کې وکړو، بیا د ذوالحلیفه ته چې کله ورسېدو د مدینه منورې چې کوم میقات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته کې 2 رکعات وکړو. بئر علی ته نن سبا هغه ځای مشهور دی په بئر علی باندې، بئر علی. او په هغه ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعات وکړل احرام د تړلو نه بعد، او شپه یې هلته کې وکړه. تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دومره سفر په دوران کې چې راته تمام بیبیانو څخه لاړ. حضرت ابي رافع د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت نقل کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول بیبیانو سره تشریف فرمایي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ټول څخه لاړ غینه فارغ شو، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 ازواج مطهرات او 9 ازواج مطهرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وسکه تشریف راوړل دا غینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 9 واړه رفیق سفر یو. او حجۃ الوداع ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبیانو ته نصیحت وکړو، ارشاد فرمایو چې حج ته کله ځئ دینه بعد که حج ته ځئ نو ځان سره څوک بوځئ، محرم بوځئ، یوازې مه ځئ. او که دې نه علاوه په کورونو کې په آرام د چټیانو په شان کښېنئ. او قرآن کریم به هم رفته نازلېده، او قرآن کریم کې ورته خطاب راغلی وقرن فی بیوتکن، چې تاسو په کورونو کې کښېنئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی که څوک حج ته ځئ نو بس دا حج وکړئ، یا په کورونو ته چې راشئ د چټیانو په شان کور کې کښېنئ. بعض ازواج مطهرات په دې باندې عمل وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد به هم حج ته لاړ تللی دي، او د حج په دوران حج ته چې کله تللی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې، د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې، یعنی د خلفای راشدین په زمانه کې به دې سره به یو د خپلوانو یو معتمد کس په وسره کو چې د دې به خیال ساتلو، د دې به خیال ساتلو.
تر دې پورې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اعلان چې خلق واورید او هر سړی به حج ته تشریف وړو او په مدینه کې دومره بشمار خلک راجم شو او ذوالحلیفه ته چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسید دا دریم ځل چې ذوالحلیفه د بیر علی نن سبا په بیر علی باندې مشهور دی هغه ځای ته چې کله ورسېدو دا د مدینه ول میقات دی او دا د مکه مکرمه نه 400 فاصله کې دی دا د مدینه ول د پر ټول نه نو وګت میقات اخوده شوی دی د نور خلکو د پاره اوس په دې میقات کې چې کوم ماشوم پیدا کیږي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو زوی دی محمد بن ابي بکر او اسماء بنت عميس دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ولدا څوک حضرت اسماء بنت عميس رضی الله عنها دا ډومبه سر کې د نبی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور والا و بیا په حج په دوران کې اسماء بنت عميس رضی الله عنها ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح کې وجه کله حج ته نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه بعد حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې راغله بیا سره د نکاح کړو او دا محمد بن ابي بکر د حضرت علی رضی الله عنه په ځای کې وړوکی لوی شو او حضرت علی رضی الله عنه سره وړوکی لوی شو او سره هغه په زمانہ کې د سره وړوکی لو به وسره کولې عادت ورسره ځکه حضرت علی رضی الله عنه په زمانہ کې د مصر ته ډېر زیاتې بد شي د چا ځای ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ځای چې محمد بن ابي بکر ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ځای د حضرت علی رضی الله عنه په دې کې وړوکی چې مصر ته ډېر په بد حال شهید کړ د سره داسې کار کړو چې دې کله شهید کو بیا د خرج پر سرمن کې اون غاړل دې اورته وښ چې کله مور ته پته ولګیدا نو مور د ډیر د غم نه او د ډیر د افسردګۍ نه د تیون نه ویني روانه د ډیر د غم د وجې نه تیون نه ویني روانه او تر دې پورې حضرت اسماء بنت عميس رضی الله عنه د دې صدمې د وجې نه د دنیا نه مقصد شو دوستانو عزیزانو د سوره هم د اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین چې دي دی باندې ډېر ظلم او زیاتی شوي ډېر سختې برداشت کړي تر دې پورې په دې سفر په دوران کې ذوالحلیفه په میدان ذوالحلیفه کې کوم میقات چې د مدینه منوره والا په دې کې د ښځو د حیض او د نفاس د احرام چې کوم مسائل دي هغه واضح دي حضرت اسماء بنت عميس رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې کله دا مسله معلومه نو دا مسله په دې بنیاد باندې معلومه چې د روان امت د ښځو مسائل چې کوم دي هغه په دې بنیاد باندې روان دي اوس که حضرت اسماء بنت عميس رضی الله عنها ماشوم د حج په دوران کې نه شوی په سفر کې نه شوی د امت ته بیا څنګه پته و چې دا به څنګه چل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میقات تر ورسېدي خډیر ماجوج رواله هغه ځان د کېګدا ورپسې د نن سبا نیکری راغلی سره د پاجامه راغلی ورپسې بس تاسو واچو هغه وخت دا څه نه وته پټای په وتاړه بیا په کله کې زربند وتاړه غسل کا د ماجوج کې دا د حج مناسک ادا او الته کې ایثار آیا چې تر څو پورې تپاک شوی نه تر هغه پورې ته طواف مکو تر هغه پورې ته طواف مکوا دا مسائل د ډېر ضروری دي ماته د دې خبر نه وي دا اکثر زما بیان د خويند مې دی وو کنه په توجه سره دا مسائل ځکه چې هغه صحیح ورته دغه علم کې د خبرې اضافه وشي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام
چې کله روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل میقات کې ذوالحلیفه کې بیر علی کې احرام وتړلو او دا غزاین راوته نو تکبیرات شروع کړ. تکبیرات څه شوي د احناف په نسبت باندې کوم تکبیرات دي؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. د احناف په نسبت باندې لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک دومره ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. دا د امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک د دې درو امامانو په نسبت هغه تکبیرات دي چې ځوانو کې د قهر کې یو دا د حج ارکان، د حج د مسائل دا همیشه تاسو ته په هر تیر کال زموږ په خیر ما بیان کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج سفر څنګه کړی دی. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام حج ته روانېدو نو څنګه اعلان کړو په سویم کال تر نن سبا مسلمانانو ته دا پته نشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت په سویم کال باندې حج کړی. دا خبر یاد ساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام 9 کال مدینه منوره کې موجود وو په لسم کال باندې د هجرت په لسم کال باندې کله د مکې نه هجرت کړو د هجرت په لسم کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام حج کړی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخرنه حج او چې کله حج ته اعلان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی د دې نمخ کې یو اهم مسله ده د نن سبا چې کوم زموږ غوړه د کوم زموږ خويندې حج ته ځي نو دی یو کار کوي دی هغه ګولې خوري چې هغه د مینسز باندې نو ټیک ده دا هم یو مسله ده شریعت د دې خبرې اجازه ورکړي ټیک ته د مخصوص ایامو لپاره دته مینسز باندې غلي بنیاد باندې چې د مناسک حج ادا کړي بیا پته نه لګي چې کال پس نمبر راځي لس کال پس راځي 12 کال پس راځي دا یو حیله د پدی باندې د هغه زنانو حج ادا کیږي مخکې هو دا ګولې نه څه دوره هاي ټیکنالوژي او نه څه دوره ارس سيزونه دوره خو میډیسن موجود نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حج تکلته ذل خلیفہ کې چې کله احرام تړلو روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاره کې ذل خلیفہ نه پس یو غر راځي بیدا وتوي بیدا غر ورته وي چې په بیدا غر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سورلې باندې کې نست روان او په بره خطا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیرات شروع کړ الله اکبر لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک تلبیه شروع چې کله تلبیه شروع کړه روایتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله احرام وتړلو د هغه وخت نه تلبیه شروع کړه تلبیه وایي څه تکبیرات الله اکبر لبیک اللهم لبیک دلته موږ الله اکبر وکړه هلته کې الله اکبر غي نه وایي هغه هلته کې لبیک اللهم لبیک ځکه چې هغه هلته کې الله رب العزت په دربار کې حاضر وي الله رب العزت आवाज ورکړي پروردگار زه حاضر یم ستا په کور کې حاضر یم بعض روایتونو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې تر کومه پوری په نظر سره سوال د هغه پوری با لکان سړی مشران کشران د حج تروا نن سبا تاسو د حج په ورځو کې تاسو وګورئ احرام په دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرفوعا حدیث منقول له چې کله د حج ایام راشي او د خلکو د ځلونه حج وزي دا هغه اهتمام وزي او هغه تقدس د ځلونه وزي چې کم د دې الله د کور او د بیت الله شریف او د مسجد حرام وی فکر وی او د مسلمانانو په ځلونو کې یو اهمیت یو عزت وی نو الله رب العزت د قیامت نه راوړي حج دوران کې ویډیو وایرل شو زنانه د حتیم په خوا کې ګډي ټول بلی دي عرفات په میدان کې خلک ناز دي الله ته جړاګانې فریادونه کوي د خخ په د تاش پانی راغستې خخ په تاش کوي جواری کوي دوستانو عزیزانو کوم طرف ته روان دا په کوم لارو روان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج طریقه خدا وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج اعلان کو د
مضافات نه ټول خلق را غونډيږي او نبی عليه الصلاه والسلام نه اجازه غواړي د الله رسول اجازه راکا جړاګانې پر یادونه ورته کوي د الله رسول کور رسي ورته صرف یو کس راغلی نور ټول پرې خو دي نبی عليه الصلاه والسلام ته دا ټول خلک چې دا چې د مدینه ما چاته پرې هغه کفار وکړه کفار کام نه وکړه د الله رسول به اسلام غلبه باندې اسلام ډېر په زور کې دی هیڅ څوک هم نشي کولی د الله رسول ټول مې پرې کور نه یوازې یو کس د کور نه یو کس مینتونه کول د الله رسول په دربار کې د الله رسول پروردگار په دغه کې حاضری کې او پریمه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورکړه ستاسو عزیزانو چې کسوره هم انسان سره دنیا راځي دا انسان دوره به حصہ کیږي دوره به ضمیر کیږي دوره دې لالچی کیږي دوره دې انا پرستی به د کی راځي دوره په د کې انا پرستی راشي تکبر راشي لالچ پکې راشي د دنیا حسد کینه بغض د ټول لاندې هم د دکې سیس د لاسه به د کی راشي ول وجه سو وجه یو انسان کې صرف یو خامی راشي چې د په عبادتو کې رب العالمین سره دوکا او فراډ شروع کی نو شیطان وای شاباس دا زما مرګره چې د خدای سره فراډ کولی شي دته دا انسانان خو گازر مولا هم نه ښکاري پوه دا انسانان مته گازر مولا هم نه ښکاري بس انسانانو سره فراډ کوي ته به تیم ځان سره ویل او پلان کې خو مخ ډېر خسرې او تو یار ګیره پرې او دا اوس کو دوکا مار شوی بني الله سره ول دوکي شروع کړي نعوذ بالله د الله له دوکي ورکولې وحده لا شریک له دوکي ورکولې وحده لا شریک د ارسل خبردار يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور دوستانو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حج دا واقعا د امت ته بیانول نن سبا ډیر ضروری او ډیر اهم شوی دي که مسلمان زی نو دې په ټول فوټو سیشن نو د فوټوشاپ د لپاره بزی بس موبایل به نیولی کا مدینه کې کا باب عمر سره کا حمز حرام کې باب عمر سره ودرېږي کا مدینه کې روزه مبارک سره ودرېږي کا جنت البقیع سره ودرېږي دې په هر ځای کې سیلفیګان او تصویران ویډیوګان ما په تفسیر کې دا خبره کړې په تفسیر کې په درس کې دا خبره کړې کتا سو په دې خبره خوشحالي کې چې دا سورۃ ډېر دمان او سورۃ ټکټاکران او سورۃ جهانونو پلیت خلق د الله کور تزي ادیته قبولیت ورکړي خپل کور ته راغواړي خپل کور ته نه راغواړي خپل کور ته دې د پر راغواړي او حدیث شریف کې راځي مصنف ابن شیبه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې په دنیا کې د ټولو نه ملعون خلق چې کله د الله رب العزت کور ته راشي او خو ته خدای توفیق ورکړي او کله نمود او د دکلاوی د پر راضي او د خلقو د خودنې د پر راضي او د ریا د پر راضي د حرمین د شریفین نه بهر وته الله رب العزت داسې فرشتي ودروي چې هغه په لعنت وای چې دې به تیریږي نه لعنت کوي او چې را تیریږي په لعنت څوک چې د الله کور ته ورشي سرقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې ډېری فرمایي چې الله رب العزت پاک سر کس رحم وکي چا سر کل صحابي دی جابر ازرق رضی الله عنه قصه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي د الله رسول سر کل کم درې پیری ته تاسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله د رحم کی پاک سړی باندې چا سر دا ثابت تاسو ولې کوي تاسو په ځین دی وسوالي چې ولې کوي غریب وخت رنگي او چار چا پیر ټول جوړ دي یو څو وختې پاتې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه بیا تاسو کوی کې دي چې د الله رسول ته یو داسې طریقه وخی یو داسې طریقه راته کوي چې یره تاسو وخت کمزوري دي تاسو مکو چې تر رخصت نه کار وایي او الله رسول صلی الله علیه وسلم دلته جامع معنی دا خبره وکړه چې الله دې په هغه کس باندې رحم وکړي چې چا سر کړ کوي ما چار چا په شاته او کتل ټول سرونه کړ وی مال اس شرم او حیا را ما چې د نبی علی صلوات و سلام دا خبره وره امام سر کړ کو بیا مې چې کله حج مکمل کو طواف ودان او پس مدینه منوره ته لاړم
خوب وینم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راته په سر مبارک باندې لاس په سر باندې خپل لاس مبارک ګرځي خوب نه راپاتې د ټول وختشته نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار کې حاضر شوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې زولي د پخاندا وی جابر الته کې ته قرباني ورکړه دا هغه قرباني چې څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام ورکړه نن تل تا دلته کې قرباني ورکړه خپل نفس ته پچاړه باندې حلال کو الله درته خودل چې وګوره الله درته خودل چې وګوره دا د الله کرشمه نن سبا چې سړی ډیر زیات بیمار شي لا علاج بیمار شي دا اکثر وایم چې دا الله د کلام داسې زور دی په دې کلونه کې داسې کسان خیم چې لا علاج بیماران ختم مو کو دلته ماشومان ختم مو چې بس دې څه شي مفکر راوړې دې ورکړي چې د لاس اوچت کې لاس وته اوچت کې الله رب العزت هغه بیماری او هغه فت مصیبت لا علاج بیمار دلته کې موجود دی اوس هم راته معلوم دی ډاکټر وته اخته ټیم ورکړو چې خپل نه کټکو میرا خپل نه کټکو زه لاړم کوته سړی پرمیات کوي جاړي ستا ویزه خو د روان یم ورسې چلل ونه خو ډاکټر ټیم راکړی چې ستا شوګر دی ګوته د ستا شی اوس ته پسې ټول خپل اوس په نوښت کې پکړ وای چې کوم رب بیمار کړی هغه رب دې ټیکول شي بیا ټیکول شي مې په رب دې یقین شته بیا او دا ماشومان مې روستي وړي وړي چاچي چې دا اوچتي کی کنه هم د رب بتا ته شفا درکې کوم رب بیمار کړ قدرت وګور درې هفته کا دوه هفته تیرې دي نه سړی ټیک ټاک ته ګرځي اوس په سلام کوم نو باندې پټیږي نه چې استاد جی راته سوره وي چې ته خو ټیک شوی راشه کنه پلار اوس باندې پټیږي زه ته خواله مې مرزه خو سلام کوراله کو کنه دا انسان هم عجیب چیز دی کنه دا انسان په ځل کې هم قسم خیالات راتلی شي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک چې خپل کور ته څوک رابلی د رحمتونو ته مو راوري او ځنه خلک چې خپل کور ته رابلی نو لعنت تم داسي وي ډېر خلک به وي نه حجونه عمره کوي د خپل حرام توپ نه د خپل کمسل توپ نه دی ناړي مخ ته ناړي ته ډېر خوشاله شو خو ګوره کنه ما پاک ځای ته تلل خدای ته داسې لعنت وي واغه لعنت تا تخکاری آفرین دی په نن سبا مولیانو باندې چې هغه واضح د استاد باقي ته بیان نه چې داسې خلک هم دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت کور ته کرم لاړ شي چې د الله رب العزت د کور عظمت ستا په زړه کې موجود نه وي دته تباہ برباد تر څو پورې چې د الله رب العزت کبریایي د پزړه کې موجود نه وي د الله رب العزت عظمت په زړه کې موجود نه یو ځای کې مې موږ کول یو مصری او قران دا ځان سره کو سجدي ته نو دا سه قران بند کړل دا سه سجدي کې لازم پزما کې خو د سجده نه کړ عمره په دوران نما ورته وی ما ورته دا قران پزما کوم کې ګناه بیا ماته داسې کوي چې زه سجده لګوم د ځمکم پاکه ده قرآنم پاک دی دم نو ما ورته وی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چې څوک د الله رب العزت د شعائر او تعظیم کوي د الله شعائر څه دي بیت الله دی کلام الله دی پیغمبر دی د غرنګ د الله رب العزت اسم مبارک دی د غرنګ د الله رب العزت د دین سره منسلک چې څومره سيزونه د هغه د شعائر او حفاظت د هغه عظمت تر دې پورې چې دغه د ادنا یو غلام یو عالم یو قاری عظمت کې الله رب العزت وکړي اجر الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانیسي بیا ماته وی هل انت عالم او ته ظالم بیا روچت شپاس په تندیق کول کوم تر نن نه پورې چا ماته داسې خبر نه وکړي الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق رانیسي واخر دعوانا الحمد لله